سړی چې علم حاصلوي په دغه انسان کې به تواضع وي. حضرت موسی علیه نبینا علیه السلام عجز کوي حضرت خضر علیه السلام ته تواضع کوي. بل دې دغه نه دا معلوم شو چې طالب چې هر څومره ښه طالب وي خو چې د استاد نه فیض حاصلوي ادب وکړي. خضر علیه السلام پیغمبر ده، د موسی علیه السلام د خضر علیه السلام اختلاف ذکر کوو چې پیغمبر د کولی دا قصه وروسته ذکر کوو. خدای سره له پیغمبري په پیغمبرانو کې اولو العزم پیغمبر ده، اولو العزم. خو چې یو وارې حضرت خضر علیه السلام استاذ کوي بیا د ادب زندگی ورسره غوره کوي، عاجزي ورسره کوي. نو ځکه موږ ویایو د موږ نه ده ویل دغه د کتاب په حواله که لوی ملا دا شیخ الحدیث ته چې د چا نه په کوم فن کې شاګرد شو د هغه استاد به لحاظ کوي، که د چا نه یې بیعت وکړو د هغه شیخ به ادب کوي، لحاظ به کوي، عاجزي به کوي، بیا به لحاظ کوي. غټه به هغه نه ویایي. موږ استاذ موږ ته قصه کوي د موږ د علاقې پېښور دوه طالبان لاړه هندوستان ته، دیوبند ته. یو دلته ډېر قابل طالب و او بل ډېر کمزوری و، خو چې ډېر ځای نه بېرته راغله. دا کوم چې هلته موږ په وطن کې کمزوری و هلته یې 2 کاله یا 3 کاله دیوبند کې تېر کړه، چې راغله دغه خدای پاک رواج شروع کړه، ښه درس روان شو. کوم چې ډېر قابل و دغه خدای پاک د مشکلات سره مخامخ کړو، د درس ځای نه ورته پیدا کېدو، د علم خدمت یې نه و. وایي دا موږ استادان هغه به هر چیز ته پام و. دوی ویل وایي دا استادانو د خبرې ته پام شو چې دا ولې قابل طالب و دا ناکام شو، چې کمزوری و هغه کامیاب شو. نو وایي هغه کوم چې کمزوری مخکې و د هغه نه یې پوښتنه وکړه، دا استادان ورغله چې ته و پلانکی چې دغه ځای نه تللی خدای د تا نه ډېر قابله و، دا اوس ولې داسې پېښه شوه چې تا د علم سلسله روانه شوه دا یې پاتې شو. دا د عام مولوي صاحبانو طالبانو وروڼو ته د اهمیت خبره دی ذکر کوم. وایي هغه ورته وویلې چې خبره دا ده چې هندوستان ته چې موږ لاړو بیا ریاضي د یو هندو نه موږ وویلې. لکه پرون هم چې ما د ریاضي خبره د قاسم نانوتوي د یو هندو وکړه، دا نور علوم خو مو په دیوبند کې ویلې، خو ریاضي مو د یو هندو نه ویلې. ما به د هندو سره ادب کوو چې استاذ مې ده، ولو که هندو ده خو په دغه ځای کې خو د ما اوس استاز ده. ده به وایي پوچ رد شي ویلې ادب یې نه کوو، هغه به راغی هم نه ورته جګېدو نه یې چرت کې وایه دغه بې ادبي وکړه چې ښځه هغه هم هندو ده. دغه هندو استاز ازار هم خدای پاک ده ته وایي داسې سزا ورکړه. او دغه چې ډېر پېښې دي ښه قابل طالب یې ښه قابل لیکن فارغه شي د دین خدمت خدای پاک نه پراخوي. ولې عقوق د استادانو کې واقع شوی. نو سړی چې د چا نه یو وارې اکتساب د فیض کوي وایي عاجزي او ادب به کوي بیا نو فیض حاصلېږي. او که نه غټه یې په بیا په طبیعت کې د ده سره یا ځان برابر بولي یا تر ده نه ځان غټ بولي. نو هلته نسکورې کوزې ته یا په نلکۍ پاس باندې کوزوي نیسه نلکۍ د چلانه یې بهیږي یو څاڅکۍ اوبه هم نه ورځي. اوس راشو دې ته چې خضر علیه نبینا علیه صلات وسلام کارونه کړه، حضرت موسی علیه نبینا علیه السلام په ده ردونه وکړه، بیا ده بیرته جواب ورکړو چې دا مې په خپل سر نه دي کړي، د الله په امر مې کړي دي. نو خضر علیه السلام نبي و که ولي و؟ په دغه کې خبره وکړو. په دې کې اختلاف ده، څوک یې چې دی ولي و او څوک یې چې دی نبي و. مختاره قول دا ده ډېر علما په دې دي چې دی نبي و. ولې که ولي شي په امر د خدای ما دا کار کړی نو الهام به وي. او موږ تاسې بله ورځ ویلې الهام د ولي حجت قطعي ده، چې حجت قطعي نه د معصوم هلک مرګ ورته روا کېږي. ګورې هلته خو یو هلک مړ کړو، هغه ډېره خطرناکه خبره ده. د معصوم هلک مرګ صرف په الهام یا په خوب باندې روا کېږي، نو معلومېږي چې دا یې نبي و. اوس چې نبي شي موسی علیه السلام هم نبي ده، حضرت خضر علیه السلام هم نبي ده. بیا دا جنجال ولې راغی چې خضر علیه السلام موسی علیه السلام په ده ردونه کوي، ده بیا جواب ورکړو. شریعت خو په ټولو کې یو شی وي. نو وایي نبیان 2 قسمه دي. یو هغه نبي وي چې مبعوث وي خلکو ته، د خلکو د تعلیم دپاره الله تعالی مقرر کړی. یغ نبي ته خدای متعال احکام عامه ورکوي، قواعد کلیه ورکوي چې د یغو علم عامه خلکو ته حاصلېږي، ټول خلک بیا په هغه کې برابر وي.
فرق په هغه کې بیا نه وي. یو داسې نبي وي چې الله تعالی د خپل ځان په اصلاح دی مامور کړی، بل چاته نه یې نبي کړی. د هغه احکام اصول قواعد کلي نه وي، هغه حکمتونه وي، اسرار وي د الله او د ده په منځ کې. نو په حکمتو هر څوک نه خبرېږي. وایي خضر علیه السلام نبي و خو مبعوث خلکو ته نه و. موسی علیه السلام نبي و مبعوث خلکو ته و. نو د موسی علیه السلام دین قواعد کلي وه. د قواعد کلیو په رڼا کې اوس مو ونه ویلې چې مه وژنئ نفس، هغه چې الله یې مرګ حرام کړی الا بالحق، دا عام قانون ده چې مرتد شو مړې که، چې زاني شو مړې که، چې قاتل شو مړې که، چې دغه جرمونه نه یې کې مه یې وژنه. نو حضرت هلک خو چې مړ کړو په دغه کې خو یو جرم هم نه و، د شریعت د قواعدو د خلاف و، ځکه موسی علیه السلام اعتراض وکړ. او هغه کې پټ اسرار و، الله یې د ده په پټ کفر خبر و، ځکه چې هغه ولی ورته راویست، نو لاس یې رابېل کړو، په لاندې په ولې لیکلي وو چې توبع کافره. نو نبي و، کار یې په خپل سر نه ده کړی، خو نبي عامه نه و. د نبي عامه او د ده په اصولو کې فرق راغی ذاتي، ځکه د اصولو د شریعت نه چې خلاف شي اعتراض یې وکړ. د دغه قصې نه د موسی نبي علیه السلام د خضر علیه السلام نور څه شیان هم پیدا کېږي. خو دوم یو اختلاف بل هم ذکر کړو چې حضرت خضر علیه السلام ژوندی ده که مړ. په دې کې اختلاف ده چې نبي ده که ولي. دوم اختلاف په دې کې ده چې ژوندی ده که مړ. نو په دې کې دوه ډلې دي. محدثین هغه دا وایي چې مړ ده. ولې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په آخر ژوند کې یوه شپه د ماخستن لمانځه نه بعد صحابهو ته وویلې دا نن شپه یاد لرئ، دا نن شپه نه ده، د دغه نه چې 100 کاله پوره کېږي په مخ د مځکې چې څومره ژوندي سرې دي، یو به هم بیا ژوندی نه وي. نو که خضر علیه السلام تر دغه وخته ژوندی وي، د نبي علیه السلام تر وخته، ځکه په نسب کې خو اختلاف دی چې دی د کوم وخت نه، څوک یې عین د آدم علیه السلام زوی ده، څوک یې نه د نوح علیه السلام د زوی ده، د نوح علیه السلام لمسی ده، د یافس اولاد یې ده. اوس ژوندی ده که نه، نو څوک یې که ژوندی وي، خو د نبي علیه السلام چې ویلي دي چې 100 کاله نه بعد به بیا ژوندی سره نه وي، نو دی نشته، اوس مړ ده. دغسې نور دلایل هم ډېر دي، خو صرف مسله چې رانه اوږده نه شي یو یو به ووایي. بل طرف ته نور محدثین او علما هغه بیا قایل په دې باندې دي چې نه دا ژوندی ده. ولې؟ وایي ملاقاتونه یې د اولیاو د خدای سره حد تواتر ته رسېدلي دي، او دومره علماو د دومره نیکو خلکو نه د ده د ملاقات خبرې نقل دي چې سړی په هغو باندې د بدګمانۍ هم نشي کړی چې دا دروغ وایي. یوه نه، دوه نه، درې نه، داسې کمزورې خلکو نه، غټو غټو علماو، غټو غټو اولیاو دا خبرې کړي دي چې د خضر علیه السلام ملاقاتونه یې کړي، تلقینونه یې ورته کړي دي، وظیفې یې ورښولې دي، فیض یې تر حاصل کړی ده. وایي هغه حد تواتر ته رسېدلي دي. خو ښه محاکمه حضرت مجدد صاحب په قول باندې کېږي. حضرت مجدد صاحب چې دغه مسله په هغه وخت کې مشهوره شوه، اختلاف وکړي چې خضر علیه السلام ژوندی ده که مړ ده. هلته خو بل داسې حدیث هم راغلی چې نبي علیه السلام وویلې دجال چې راوځي، د دجال چې مدینې منورې ته راځي، یو څوک نیک سړی وروځي مقابلې ته، او ورته ووایي چې ته هغه دجال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ښوولی وي. بیا به دغه دجال خلکو ته ووایي چې زه دا مړ کړم بیرته یې ژوندی کړم، بیا به مدمه خدایي ومنئ. خلک ورته چې او دا سړی ووایي دوه ځایه کړي، دا دجال په دا منځ کې د دواړو ټوټو تیر شي، بیا ورته چې جګ شه، بیرته جګ شه، را ژوندی شي. بیا نو دا ورته وایي چې اوس مې بیا بصیرت ډېر زیات شو چې رښتیا دجال یې، ځکه دغه علامه یې موږ ته نبي علیه السلام ښوولې وه. دوورې چې هر څومره وس وکړي بیا نه شي وژلی. وایي دغه ډېر محدثین لیکي چې دا خضر علیه السلام ده. دجال به یې مړ کوي، شهید کوي، به یې بېرته به را ژوندی کېږي، دا خضر علیه السلام ده. و دغه اقوال دواړو علماو کې اختلاف. حضرت مجدد صاحب وایي الله تعالی ته ډېر زارۍ وکړې، صلات حاجت یې وکړ چې اوس ما ته خدایه دا حقیقت را واضح کړي چې خضر علیه السلام به ژوندی یې که مړ. وایي حضرت خضر علیه السلام راغی حاضر شو. حضرت مجدد صاحب ته وایي زه او حضرت الیاس علیه السلام دواړه موږ یو مړه په دنیایي ژوندون، خو د موږ روح ته خدای پاک وجود موهوبي ورکړی چې مخکې موږ ویلې حقیقي ژوندون چې چاته نصیب شي.
دغه روح دې موږ په شکل شي ګرځي، خلکو سره خبرې کوي، کومک هم ورکوي، د ضرورت په وخت کې تلقین هم ورته کوي، بیعت هم کوي. حضرت عبدالخالق غزدواني قدس الله سره ته دا نه په اثبات حضرت خضر علیه السلام کولی ده. د ملاقات خبرې په دا تېر کال کې بیا ماته چا کړي دي. دا تېر کال کې چې خضر علیه السلام ملاقات چا کړی ماته بیان کړی. نو دا هغه د وجود موهوبي، وجود جسمانی نه، وجود موهوبي، دا مسله لږ واضح کو چې خلک ښه پوه شي. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابوذر غفاري رضی الله عنه ته وویلې دا لمر چیرې ځي ته پوهېږې؟ ده ورته وویل چې حدیث ما بله ورځ ذکر کړو، نوره تشریح مې نه درته وکړه، دا ځای ډېر مهم ده، دا علما خاص کر ډېر ورته متوجه شي. ده ویل دا چې روزانه د الله تعالی نه عرش عظیم لاندې سجده کوي، بیا د الله تعالی نه اجازه غواړي چې دووري راوخیږي، بیا الله اجازه ورته وکړي بېرته هغه خپل دستور راځي. نو دلته سوال واردېږي، لمر په څلورم اسمان کې ده، عرش عظیم د 7 اسمانونه پورته ده. اوس دا لمر چې ځي په خپل دایره کې حرکت کوي که پورته داسې سیده ځي هلته عرش عظیم لاندې سجده کوي. لمر خو په خپله کوره کې روان ده، او حدیث کې داسې وي چې دوی د عرش عظیم لاندې سجده کوي. د عرش عظیم لاندې سجده خو به هلته کېږي چې پورته حرکت وکړي، د څلورم اسمان نه 5م ته وخیږي، 6م ته وخیږي، 7م ته وخیږي، د هغه نه پورته شي عرش عظیم لاندې سجده وکړي. یو دوم سوال دا واردېږي، لمر خو د دنیا د دا ټولې مځکې نه تقریبا 123 وارې زیات غټ ده. د ټولې دنیا د مځکې نه د لمر ټیکۍ 123 وارې زیاته غټه ده. نو چې لمر سجده کولی بیا خو به حرکت پاتې و، بیا خو به ټول خلک په پوهېده چې لمر ودرېده. او تر اوسه پورې څوک په پوه دي؟ که څوک وایي چې لمر خو هلته سجده کوي چې د موږ نه پټ شي ولوېږي، نو وایي داسې ملکونه شته بلغار کې ماښام لمر ولوېږي، ماخوستان بېرته راوخیږي راښکاره شي. یو به لیدلی و. داسې ملکونه شته عرض 90 شپږ میاشتې ورځ وي، شپږ میاشتې شپه وي، شپږ میاشتې چې د خط استوا نه لمر په یوه طرف شي، په یوه خلکو شپه وي، چې د خط استوا نه لمر ور واوړي بیا شپږ میاشتې ورځ وي. خو یوه خو په دا شپږ میاشتې کې چې ورځ وي لمر بې لیدو چې ودرېده. اوس د دغه جواب علما د علم ظاهر خو په دغه باندې کوي چې دا سجده عبارت د انقیاد نه د خدای پاک حکم ته تابع ده. لمر چې ځي خدای پاک ته د عرش عظیم لاندې سجده کوي، دا خو د الله حکم ته تابع ده، دا اتباع عبارت ده. لیکن دا اتباع په ټول وخت کې ده که خاص وخت کې زیاته سجده کوي. اتباع په یو خاص وخت پورې نه ده، خو دا شوارب ټول تابع ده. هلته خو نبي علیه السلام داسې وي ځي لاړ شي هلته د عرش عظیم لاندې سجده کوي. نو د دغه جواب ښه چې کېږي د تصوف په اصطلاح باندې نفوس قدسیه، پاک نفسونه، ارواح پاک، دا د خپل بدن نه جدا کېږي او د بدن سره یې تعلق وي، په نورو ځایو کې هم تصرف کوي او خپل بدن هم ژوندی وي، د هغه سره هم تعلق ارواح جدا کېږي. لکه حضرت جبرائیل علیه السلام چې نبی علیه السلام ته به راغی، د ده روح به د حضرت یحیی کلبي په شکل نبی علیه السلام ته ښکاره شو. هغه غټ وجود چې ټول مځکه او اسمان پټوي، د هغه سره به هم د روح تعلق و، هغه هم نه مړ کېده او دلته به د نبی علیه السلام سره خبرې هم کولې. دغه روح چې د بدن نه جدا کېږي او هلته د بدن سره هم تعلق وي، بدن تعلق هم نه ختمېږي. لکه د خوب په وخت کې روح لاړ شي په حرم شریف کې ده، دلته سړی مړ شو، ګورې خو دلته مغه د ژوندی ده، دا تعلق هلته مغه د په خوب کې تر جدا شو، دغسې په ویښه تر جدا شي، تعلق د بدن سره هم وي او په نورو ځای کې هم لیدل کېږي. د دغې وجې نه وایي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس وخت کې په ویښه باندې څوک لیدی شي که نه؟ په خوب کې لیدل خو په حدیثو کې ثابت ده، په ویښه یې لیدی شي که نه؟ نو د دغه ځای ثبوت کوي چې او بخاري شریف کې هم راځي، مسلم شریف کې هم راځي چې او په ویښه هم لیدل کېږي او په یوه وخت کې په ډېرو ځایو کې هم لیدل کېږي.
دغه ځای مهم ده. ولې لیدل کېږي جسم مبارک هلته په مدینه منوره زاد اهل شرفان کې تشریف فرما ده او دوی په پاکستان کې، افغانستان کې، په هندوستان کې، په نورو ملکونو کې لیدل کېږي، په یو وخت کې ډېر ځای کې لیدل کېږي. ځکه دا وایي هغه د ده روحاني کیفیت ده. دا روح د ده په شکل متشکل په نورو ډېرو ځای کې لیدل کېدی شي او روح کې تکثر راځي. اولیا د خدای دي وی مړه پس له مرګ نه د ده په شکل کې په ویښه باندې په ډېرو ځای کې لیدل کېږي. وایي دغه چې روح پاک د بدن نه جدا کېږي او په نورو ځایو کې لیدل کېږي او تصرفات کې لکه خضر علیه السلام وجود مبارک، وجود موهوبي ده، خلکو سره خبرې کوي او د وجود من ده. نو لمر هم نفس قدوسي لري، نفس ناطقه لري. ولې هغه حدیث هغه د خو عقل ده چې نبی علیه السلام یې چې لمر جي د خدای پاک نه اجازه غواړي. اوس نو مشکل ذاتي اسانه ده. روح د لمر نه جدا شي، پورته لاړ شي عرش عظیم ته، هلته سجده وکړي. اما د بدن سره تعلق ده، لمر هم په خپله دایره کې خپل حرکت کوي، دا هم نه درېږي. سجده یې روح کوي، نو سکون هم په روح کې راځي، په لمر کې نه راځي. لمر جسم هغه د فعالیت کې هغه روان ده، څوک یې درېده نه ویني. اوس دا په احادیثو مبارکو کې راځي. لمر روح ته د لمر نه جدا کېږي، ځي عرش عظیم لاندې سجده کوي، هغه پورته لاړ شي او د بدن سره تعلق د بدن په خپله دایره کې روان ده، خپل فعالیت کوي، څوک یې په سکون باندې هم نه پوهېږي. نو دغه ارواح قدسیه د بدن نه جدا کېږي، د بدن په شکل متشکل کېږي. نو لحاظه په ویښه باندې دا موږ ته کله کله ملګري کیسې کوي چې په ویښه باندې لکه ما چې بله ورځ قصه درته وکړه چې نورالمشایخ صاحب سړي ولید، حضرت صاحب مبارک یې ولید. زموږ په خلیفه صاحبانو کې د اول تیر امارت کې په دغه هغه کې میدان ښار کې که چیرې جنګ و، یو مرید ما ته قصه کړې ده، وایي ارغندې خلیفه صاحب مبارک مې په سترګو لید چې دا غونډۍ طرف ته یې منډې ویلې. دا هغه د دوی روحاني وجود ده، موهوبي وجود ده، خو د ده په شکل متشکل شي. خلک وایي چې ما ولید، دا راتلی شي. دا مسله کې چې څه دا وویلې چې ما حضرت ابراهیم ابن ادهم حج ته ظاهره نه و تللی، د اتم په ورځ باندې یو حاجي ویلې چې ما هلته دی په مینا کې ولید، او بل سړی ویل چې دلته ما دی په کوفه کې ولید. نو دغه مسله یو عالم ویلې ده، که څوک دا خبره وکړي چې دی و دلته او ویل چې ما هلته ولید، دا سړی کافر ده. ولې دا خو معجزه ورته ثابته کړه. معجزه خو د نبي وي، نبي علیه السلام نه بعد خو بل نبي نشته. علامه تفتزاني وی چې دغه مولوي صاحب غریب معجزه مني، کرامت نه مني. معجزه مني، کرامت نه مني. دا چې نبي په یو ځای کې او ولیدی شي په بل ځای کې، دا مني چې دا معجزه ده. نو خو دغسې روح جدا شي هلته ولیدی شي. د کرامت بیا ولې نه مني چې ابراهیم ابن ادهم دلته په کوفه کې ده او هلته دې په مینا کې ولیدی شي. کرامت کې ولي خو معجزه ده د نبي. دا که خدای پاک دورو ته ورسولې دا طالبان او داسې ملا باندې واوښتې چې دا اشنا و د دغه مسایلو سره، بیا به په مسلم کې زده کړي. ملایان یې باید وګوري فتح الملهم شرح د مسلم په دغه کې بهترین تحقیق کړی ده. د شمایل شریف شرح د مواهب لدني دا چې نبی علیه السلام په ویښه لیدی کېدی شي که نه. اخري باب د شمایل شریف چې د نبی علیه السلام په خوب کې لیدن ده، په یو باب کې دغه مسله مواهب لیکي چې لیدی کېږي. جمع الوسائل چې مولا علي قاري صاحب شرح د شمایل کړی ده، هغه ویې لیدل کېږي. هغه د هغو علماو نومونه هم راغلي. ابوالحسن الشاذلي ویې ما لیدلی، په ویښه مې پیغمبر علیه السلام لیدلی. علي وفا ویې چې ما لیدلی، په ویښه مې لیدلی. لوی لوی محدثین ویې چې ما په ویښه لیدلی، ما په هغه نومونه هم راغلي. هغه دغه صورت چې په دغه لیدل کېږي. به هر تقدیر خو آخري مسلې ته به راشو. دا چې حضرت موسی علیه نبینا علیه السلام په حضرت خضر علیه نبینا علیه السلام اعتراضونه وکړه. حضرت خضر علیه السلام وروسته قناعت ورکړه، جوابونه یې ورکړه. دا نن سبا دور کې بعضې پیران داسې دي چې د شریعت خلاف کارونه کوي. علما چې په هغه رد وکړي
هغه مریدان ملایانو ځان ته کار ده، د پیرانو ځان ته کار ده. په دغه پسې مه غږېږئ. دا څه معنا ځان ته کار ده؟ چې ته ته خپله وحی کېږي خدای په کوټې ته داسې وکړه. دا وایي په واقع کې نبوت ورته ثابتېږي. د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام خو دوه دینونه وو، خو دواړه انبیا وو. د نبي علیه السلام په دین کې دوه عقل احکام شته چې پیر صاحب د ګیرر ښیي لمونځ دې نه کوي دی پیر ده، او عوام دې مامور په دې باندې چې ګیره مې پرېږدی لمونځ هم کوئ. نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې حکم کړی ده قصو شوارب وعفو اللحا، بریتونه لنډ کړئ ګیرې اوږدې کړئ. دغه حکم یې په چا ته کړی؟ ټول امت یې ته کړی که څوک یې تر مستثنا کړي دي چې پلانکی دې ښیي؟ موږ ته خو دغه راپاتې ده، بل نبي خو نشته، بله وحی خو نشته. موږ ته چې خدای پاک د لمانځو حکم کړی ده، رسول الله یې اوقاتو تشریح راته کړې ده. داسې شته چې یو دومره ساده خلک یې د علم ډېر ضرور ده چې څه ورته ووایې چې پیر د لمونځ نه کوي وایي هغه یې په کعبه مبارکه کوي. نبي علیه الصلاة والسلام په مدینه منوره کې لمونځ یې په مدینه منوره کې کو، په کعبه کې نه کو. چې تبوک ته لاړ په تبوک کې کو، چې بنو سلمه ورته ورغی په هغو کې کو، چې بنو حارثه ورته ورغی په هغو کې کو، چې قبا ته لاړ هلته یې کو، چې چیرې به وو په هغه ځای کې لمونځ کو. چیرې یې پرېښی ده؟ د نبي علیه السلام نه دا ثابت ده چې د لمونځ نه یې کړی او صحابه دا خیال وکړي چې موږ د جمع وکړو دا خو په حرم شریف کې کېږي. دعوه د بزرګي هغه نه د بزرګ نه مرید نه د مرید د دین نه خبره دی. دغه ته پیري وي چې خارق العادت یو شی چاته کې راوکړي هغه تاوان پیدا کړي، وایي دغه لوی بزرګ ده. کله دعا یې لګېدلي کله یې خیرا لګېدلي دی ذاتي بزرګ بولي. اوس د موسی علیه السلام او خضر علیه السلام خو وایي د دوو دینو خاوندان وو. د دغې وجه نه د شریعت مسله موسی علیه السلام ته دغه وه چې ورته ووایه. د شریعت مسله دغه وه چې ده باید ویلي وای، سکوت یې نه وای کړی. ده به اعتراض وکړو د خپل دین موافق چې شریعت خلاف وو. هغه وروسته جواب په خپل دین باندې ورکړو چې خو ما ته خدای پاک داسې ویلي قناعت یې ورکړو. او بل طرف ته خضر علیه السلام نیکي په قرآن ثابته ده چې الله ورته ویلي ما یو عبد صالح ده په مجمع البحرین کې تر تا نه اعلم ده. د دغو پیرانو په باب کې چا ویلي دي چې دا عبد صالح ده؟ په دین عمل نه کوي، چا وایي تزکیه یې چا کړې ده؟ او صرف ادب دا ده، مهم ځای دا ده چې کلیوار دي په اعتراض کې هم خلک نه کوي. دا زموږ ملایان دستي اعتراضونه کوي، د کشف نه مسلو نه بیخي ناخبره دي، د الهام د کیفیت نه ناخبره دي. کشف الهام خو شرعي ده، شته که نشته؟ هغه امتیاز په خپله په شریعت کې راغلی ده که نه ده راغلی؟ من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. خو نبی علیه السلام تخصیص کړی ده چې دا خصوصي علم خاص خلکو ته ورکول کېږي، د عامه خلکو ته نشته. کشف خاص خلکو ته کېږي، عامه ته نشته. الهام خاص خلکو ته کېږي، عامه ته نشته. دا خو په دغه دین کې خپل هغه د فرق خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی ده. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. دع ما يريبك إلى ما يريبك، استفتي قلبك. دا زړه چې مفتي جوړېږي چې پیتوا تر غواړي دا خو د خاص سړي زړه ده، هر زړه نه ده. لهذا وایي سړی د تلیوار په اعتراض کې نه کي په خپل شیخ. که اعتراض بې بنیاده و بیعت لاړ مات چې په زړه کې اعتراض وکړي بیعت ختم ده. دوم طرف ترمذي شریف د یو اعرابي د بیعت واقعه راځي. کوچی راغی د نبي علیه السلام سره بیعت وکړو په ایمان. هلته د ایمان شرط دا و چې هجرت هم کوي، مدینې منورې ته به راځي. مدینې منورې په اول وخت کې آب و هوا تبې درلودې، د ده کوچې تبې شوې. بله ورځ راغی نبي علیه السلام ته ویې اقم بیعتي، دا خپل بیعت بیرته در واخله، ما سره اقاله وکړه. نبي علیه السلام څه نه ورته ویلې، ولې اقاله خو کفر وه، څه معنا چې بیرته لاړ شه کافر شه. بله ورځ بیا راغی نبي علیه السلام څه نه ورته ویلې، بله ورځ لاړ مرتد شو، خدای هم دې وساتي، د مدینې منورې نه لاړ. نبي علیه السلام ویلې دا مدینه منوره لکه د آهنګر نغری، دغه کې د اوسپنې زنګونه سوځي، دا خبیث خلک وخت نشي تېرولی. د ده حدیث مبارک په تشریح کې ذکر کېږي چې رشید احمد ګنګوي صاحب وایي چې ده خیال دا و چې بیعت چې د نبي علیه السلام په اختیار کې ده، بیرته ماتول به هم د ده په اختیار کې نه، وایي بیعت په اختیار د پیر کې ده
خو په ساتنه او نه ساتنه دا په اختیار د مرید کې ده. مولانا ذکریا صاحب لیکلي دي چې د دغه ځای نه ثابته د تصوف او اصول ده چې که چا په خپل شیخ په زړه کې اعتراض وکړي بیعت مات ده. بیرته تجدید واجب ده چې تجدید ونه کړي، په یو ځای کې به ورسره اوسېږي خو پیسې نشته ورته. اوس نو مسله دا ده چې اوس پیر کې د کله د تا په خیال د شریعت خلاف کار ولید، د تا په خیال نو څه وکړه؟ هلته خو دا ده ته ملا یې تا ته خلاف ته ولیدی شوه، څه وکړه؟ نو دغه وایي دا وکړه که خپل عالم یې اول هغه مسلې تحقیق وکړه، ویې ګوره چې جواز شته که نه، په شریعت کې عزیمت او رخصت دواړه دي که نه دي. اوس به په دغه مجلس کې داسې څوک مثلا وي چې د هغه د ګردو تکلیف ده، هغه ته ډاکټر دا ویلي دي چې تا ته روژه منع ده. په ډاکټري اصولو د فقه په مسله دا ده چې د طبیب حاذق حکم دا شرعي حیثیت پیدا کوي چې ګرده یوه ده، ګرده کار نه کوي چې اوبه پرېږدي دستي ختمېږي. په داسې وخت کې روژه خوړل روا ده که نه دي روا؟ اوس ده ولې دا روژه خوري، دا بل لرګی پسې ور واخلي، خو یو ولې خو دا تحقیق وکړه چې دا خورې ولې، دی به دلیل جواز لیار درته بیان کړي. رک روغ سړی لمونځ په ناستې کې ګونډۍ نه غبرګېږي، په لیار یې ښه روان ده خو ګونډۍ نه غبرګېږي، ده ته به د جواز لیار وي. نو اول وایي تحقیق وکړه چې د دغه مسله کې د جواز څه لیار شته که نه. که ته خپله تحقیق کې معلومات ونه کړ، بیا بل عالم نه پوښتنه وکړه د دغه مسلې. د پیر صاحب مه ور یادوه چې ما پیر داسې کړي، مسلې پوښتنه وکړه. که بل چا د جواز لیار در نه کړه، بیا خپل پیر نه تعریضاً پوښتنه وکړه. تعریضاً دا معنی دا مسله څنګه ده، داسې مه ورته چې ته خو داسې کار کوې، دا مسله څنګه ده. اوس که هغه ته د جواز دلیل معلوم و، درته به وایي چې دا روا ده، فلانکي کتاب لیکلی دی، کتاب قناعت حاصل شي مشکل به حل. او که داسې و چې ده ته هم دلیل نه و معلوم، یو شی رواج او عادت جوړ شوی وي نه یې معلوم، نو ده به خپل ځان ته پام شي چې خو دا عمل خو زه هم لګیا یم، د دلیل نشته، نو تایید به شي، راجع به شي. ولې نبي ده که معصوم ده که نبي ده چې معصوم وي؟ ولی نه ګناه کېږي، د نبي نه کېږي، د ولي نه کېږي، د نبي نه کېږي. دا ګناه وایي دلیل د عدم ولایت نه ده، خو فرق په دې کې ده ولي دا ګناه تر وشوه دستي خدای پاک ته بېرته رجوع وکړي. صحابه ټول اولیاء دي که نه دي؟ اوس نه ویله چې ګناه به تر وشوه راغله نبي علیه السلام ته تایب و، چې تایب شو بېرته خپل مقام په لاس ورغی. وایي ولي خو ګناه خو تر کېږي، کله به انسان ځان ته نه وي پام. شاګرد ناصح دی استاد دپاره، مرید ناصح دی خپل پیر دپاره باید وي. لکه هغه چې د دپاره ناصح دی، دا یې باید ناصح وي. نو هغه ته چې ورکړه لکه یو نیکه مشوره ورپام یې کړه، چې ورپام یې کړه چې جواز دپاره دلیل شته که نشته، چې هغه پام شو چې دا مسله کې خو جواز نشته، دی به پیر ته خپل هغه عمل نه رجوع وکړي، پرېږدي، خدای ته به تایب شي چې دا خو زه هم په دغه ګناه باندې لګیا یم. اوس دا موقع خو ورکړه چې ولې توبه وباسي، دستي خو اعتراضونه مه کړه، دا ګمراه، دا فاسق، دا فاجر، هلته یې وي پیر، په حقوق پکې واقع شي، دنیا یې برباد شي، آخرت یې برباد شي. وایس قال موسی لفتاه، یاد که هغه وخت چې ویلې موسی علیه السلام خپل زلمي خادم لره لا ابرحو، زه به همیش ځم حتی ابلغ مجمع البحرین، تر څو پورې چې ورسېږم یو ځای کېدم د دوو دریابو ته، او امضي حقوقا، یا به زه ځم ډېره زمانه. فلما بلغ مجمع بینهما، کله چې دی ورسېدل ځای د یو ځای کېدلو د هغه دوو دریابو ته، نسیا حوتهما، ویره شو د دوی دواړو هغه مایع خپل، فاتخذ سبیله فی البحر، ونیوه دا مایع لار خپل په دریاب کې سره باندې سرنګ په شکل باندې یو کوڅه جوړه شوه. فلما جاوزا، کله چې تېر شو د مجمع البحرین نه، هلته موسی علیه السلام باندې تکلیف راغی. قال وی ویلې لفتاه، هغه خپل زلمي خادم ته، زلمی خادم کشران د خدمت سره مناسب دي چې کشران باید خدمت وکړي. آتنا غداءنا، راوړه موږ ته سبا ناری د موږه، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، په تاقي سره پېښ شو موږ ته د دغه سفر نه ډېره سختي. قال زلمي ورته ویلې ارأیته، ته خبر یې، تا یې ولید هغه ځای خبر شوې، اذ اوینا الی صخرته، کله چې موږ تاسې ځای وینو د یوې تیږې تر لاندې، فاني نسیت الحوت، د ما ویر شو مایع په هغه ځای کې،
وما انسانیه الا شیطان ما نه ویل نه کوم مګر هم شیطان ان اذکره چې زه یې په یاد کړم. ګورئ د نسیان نسبت هم دلته شیطان ته وکړو چې شغل بغیر الله راغی نسیان راځي. که شاګرد د استاد خبرې ته متوجه وای بل چې شکیچوت نه وایي بیا خو نه ویرېدو، خو د ده شغل چې بل طرف ته شو ویر شو دا شغل د دغه شي نه بدل چا کړو شیطان په نو ځکه نسبت شیطان ته وکړو. واتخذ سبيله في البحر عجبا ونیوله دغه مایي لیار خپل په دریاب کې یو عجیبه لیار. قال موسی علیه السلام ورته ویل ذلک ما کنا نبغي دغه ځای د موږ تاسې مطلوب و. فارتد على اثارهما دواړه راوګرځېدل په خپلو قدمو باندې قصصا پل په پل باندې. فوجد عبدا من عبادنا پیدا یې کړو یو بنده د موږ د بندګانو نه اتیناه رحمتا چې موږ ورکړی و هغه ته رحمت من عندنا د خپله نیز نه. وعلمناه او موږ علم ورکړو من لدنا د خپله نیز نه علما علم. دغه علم لدني نوم د دغه ځای نه اخیستل شوی ده. یو د استاذ په واسطه علم یې ته علم کسبي ویلی کېږي، یو القای الهي وي چې خدای پاک زړه ته ورواچي دغه ته علم موهوبي علم لدني ویلی کېږي. د خدای پاک خپله ورکړی د ده څه کسب نسب لره مداخله نه کړي. قال له موسی وویله د خضر علیه السلام ته موسی علیه السلام هل اتبعک آیا زه د تا تابع شم على ان تعلمني په دې شرط چې ته ما ته راوښیې مما د هغه شیانو نه علمت رشده چې تا ته درښول شوي د سمې لارې نه. قال یا خضر علیه السلام ورته وویلې انک لن تستطیع معي صبره بېشکه ته طاقت نه لرې د ما سره د صبر کولو. وکیف تصبرو عذر یې په خپله ورته ویې خضر علیه السلام ته به څنګه صبر وکړې د ما سره على ما لم تحط به خبره په هغه څه به ته څنګه صبر وکړې چې تا احاطه نه ده کړې په هغه په اعتبار د علم سره یعنې د دغو شیانو علم د تا سره نشته. خو ګورې یاد لرئ وایي نبي ته ډېر علم د شریعت وي علوم لدنیا یې وي داسې نه چې علم موهوبي موسی علیه السلام نه درلود یا نبي علیه السلام نه درلود یا بل نبي نه درلود، خو اصلي مقصد علم ظاهر وي دا نور طبع وي. او ولي چې ولي کېږي یخته که علوم باطني شته کشفیات شته خو علم ظاهر باندې مکلف ده که نه ده مکلف هغه به هم خامخا وي ورسره که به نه وي دواړه وي خو په چا کې یو جانب غالب په بل جانب کې بل چا. په موسی علیه السلام کې علم ظاهر غالب و په خضر علیه السلام کې علم باطن غالب و دواړه علوم د دواړو سره. قال حضرت موسی علیه السلام ورته ویل ستجدوني زر ده چې ته به ما پیدا کړي ان شاء الله که د الله خوښه وه صابرا صبر کوونکی ولا اعصي لك امره او زه به نافرماني نه کوم د تا په هیڅ یو کار کې. قال خضر علیه السلام ورته ویلې فان اتبعتني نو که چیرې تا د ما متابعت کوې فلا تسألني عن شیء نو ته به پوښتنه نه کوې د ما نه د هیڅ شي حتی احدث لك منه ذکره تر څو پورې چې زه شروع کوم تا ته د هغه نه خپله بیان درته شروع کوم چې دا قصه داسې وه د دغه کې دا حکمت و. فانطلقا روان شو دواړه حتی اذا رکبا فی سفینتې تر دې پورې چې سپاره شو په یو کښتۍ کې بلې غاړې ته تله خرقها چیرې کړه دغه کښتۍ سروی یې کړه. قال موسی علیه السلام دستي اعتراض وکړ اخرقتها آیا تا کښتۍ چیرې کړه سروی دې کړه لتغرق اهلها چې غرق کې اهل دې دغه کښتۍ لقد جئت شیئا امرا تا خو راتګ وکړو په یو کار دروند باندې دا خو ډېره نامناسبه خبر ده. قال حضرت خضر علیه السلام ورته ویلې الم اقول ما نه وویلې انک ته لن تستطیع معي صبرا چې ته طاقت نه لرې د ما سره د صبر کولو. قال حضرت موسی علیه السلام ورته ویلې لا تؤاخذني بما نسیتو ته مه نیسه ما په هغه کار چې د ما ایر کړی و تا وصیت راته کړی و خو د ما ویر شوی و ولا ترهقني من امر عسره مه غرضوه ما ته په دې کار کې د ما اشکال سختي. فانطلقا دواړه بیا روان شو حتی اذا لقي غلاما تر څو پورې چې یو ځای شو د یو هلک سره فقتله دا هلک یې مړ کړو. قال موسی علیه السلام ورته ویلې اقتلت نفسا زکیة آیا تا مړ کړو یو نفس پاک بې ګناه ځکه کنکی ده کنکی معصوم هغه ګناه نه لري بغیر حق په ناحقه دې مړ کړو. لقد جئت شیئا نکره په تحقیق سره تا راتګ وکړو په یو ډېر نامعقول کار باندې چې د شریعت ډېر خلاف کار دې وکړو.
خضر علیه السلام ورته ویلې الم اقل لکه دلته یې لکه ورزیات ما تا ته نه وویلي چې انک لن تستطیع معي صبرا چې بېشکه ته د ما سره طاقت نه لرې د صبر کولو. قال موسی علیه السلام ورته ویلې ان سألتک عن شیء که چیرې ما پوښتنه وکړه د تا نه د کوم کار بعدها پس د دغه قصې نه فلا تصاحبني بیا ته ما د ځان سره مه ملګری کوه جواب راکړه. قد بلغت من لدني عذرا ته ورسېدې ما د طرف نه عذر ته اخري حد ته. فانطلقا بیا روان شو حتی اذا اتیا اهل قریة تر دې پورې چې راغله اهل د یوه کلي ته استطعما اهلها ډوډۍ وغوښته د اهل د دغه کلي نه فابو انکار وکړي هغه خلکو ان یضیفوهما چې دوی ته مېلمستیا ورکړي. فوجدا فیها جدارا دوی پیدا کړو په دغه کلي کې یو دیوال یریدو چې اراده وه د دغه دیوال ان ینقض چې هغه ړنګ شي. فاقامه حضرت خضر علیه السلام بیرته ودروه. قال موسی علیه السلام بیا اعتراض وکړ لو شئت که د خوښه وای د جوړولو د بدلې اخیستلو لتخذت علیه اجرا نو تا به اخیستی و په دغه جوړولو به د دیوال یو مزدوري. قال حضرت خضر علیه السلام ورته ویلې هذا فراق بیني و بینک دا جدایي ده په مابین ما او د تا کې خو سأنبئک زه به تا پوه کړم بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا په تاویل د هغه څه چې تا طاقت د صبر نه و چې اعتراضونه دې کړه. اما سفینه تو ارته چې هغه کشتۍ وه چې ما ورته سپاره وه او ما سروی کړه فکانت لمساکینه هغه کشتۍ د عاجزو خلکو وه یعملونه فی البحر چې کار یې کوو په دریاب کې چلولې د کور ګزاره یې په برابروله. فاردت ان اعیبها ما وغوښته چې دا عیبناکه کم ولې وکانه وراءهم و مخته د دی ملک یو پاچا یاخذ کل سفینه چې نیوه یې اخیسته کومه اره کشتۍ غصبا په زور سره. حضرت ابن عباس رضی الله عنه دلته تقدیر ورسره ذکر کوي کل سفینه سالمه جوړه کشتۍ اخیسته معیوبه نه. و اما الغلام هر څه چې هغه هلک چې ما مړ کړو فکان ابواهما مؤمنین و مور و پلار د دواړه مؤمنان فخشینا موږ وډار شو ان یرهقهما چې سرکشي به وکړي دی د یوه دواړو نه طغیانا په سرکشي کولو سره و کفرن په کفر سره که دی ژوندی پاتې شي نو کور کې به پریشاني وي. فاردنا موږ اراده وکړه ان یبدلهما چې بدل ورکړي دی دواړو ته ربهما رب د دی دواړو خیرا خیر منه تر دغه هلک نه زکاتا په اعتبار د پاکي او د صلاح سره و اقرب رحما او ډېر نږدې له وجې د رحم او مهرباني په د خپلو مور پلار باندې. و اما الجدار هر څه چې هغه دیوال و چې ړنګېدو چې ما جوړ کړو فکان لغلامین یتیمین و دغه د دوه غلامانو یتیمانو فی المدینه په دغه ښار کې وکان تحته و لاندې تر دغه دیوال نه کنز لهما خزانه د دوی دواړو دپاره وکان ابوهما صالحا و پلار د دوی نیک سړی او اومه پیړۍ کې نیک سړی تېر شوی و. فاراد ربک اراده وکړه رب دې ته ان یبلغا اشدهما چې دوی دواړه ورسوي تر ځواني خپلې پورې ویستخرجا کنزهما او بیا دوی راوباسي هغه خپله خزانه رحمتا دا رحمت من ربک له جانب د رب دې تا نه وما فعلته عن امري دا کارونه یو ما په خپل حکم نه دي کړي. ذلک تأویل ما لم تستطع علیه صبرا دا تأویل د هغه خبرې ده چې تا طاقت نه شوی کولی په هغه باندې د صبر کولو. ویسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منه ذکرا انا مکننا له فی الارض وآتیناه من کل شیء سببا. که ډېر ستړي بیا 2 منټه هغه کوو وقفه کوو. خوب وتښتوم